بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې ویډیو کې تاسو ته د دعا د خوب تعبیر کوم. دعا په خوب کې څه تعبیر لري؟ دعا کول په خوب کې کله موږ خوب کې ګورو چې دعا کوو، دا اکثرا ښه تعبیر لري. کله کله بیا یو څه حالتونه دي چې هغه کې بیا ښه تعبیر نه لري. چې کله موږ دعا کوو او په هغه کې د الله نوم اخلو، الله نه شی غواړو، غفار، ستار، دغه مطابق دغه شي نوم اخلو، نو دا ټول نه دا خوب داسې ته یو مشکل لري، دمغه مطابق د الله تعالی یو نوم په اسماء الحسنا هغه نوم اخلي د الله تعالی او په هغه باندې دعا کوي. لکه ګناهونه دې زیات شوي او ډېر زیات پښیمانه یې، غفار نوم باندې ته دعا کوي، معنا داسې تا ته مغفرت کېږي د الله تعالی لخوا. څه ډار او ویره در سره وي او ته الله تعالی ته دعا وکړه چې الله تعالی حفیظ ده، هغه نوم اخلي، په هغه نوم باندې ته دعا کوي، معنا ستاسو الله تعالی حفاظت درکوي، ته د الله تعالی په حفظ کې ټولو نه دا خوب ده. ټول الله تعالی لکه الله رحمان رحیم، ته دې نومونو باندې دعا ډېر زیات ښه تعبیر لري په خوب کې. چې کله دا نومونه ته خوب کې اخلي او دعا کوي، د دې تعبیر دا ده چې دا دعا دې قبول شوی، دا دعاګانې دې ستا قبلیږي. دا اوس کوم مشکلاتو کې دا ستا دعاګانې ټول قبلیږي او قبول شوي دي. دا دعا څه ده؟ بیا دا دعا په خیر باندې تعبیر کېږي چې تا ته به ډېر زیات خیر رسېږي، شر نه به ته بچ کېږي، شر نه الله تعالی تا محفوظ ساتي او الله تعالی ستا هغه تا ته کافي ده. او کله کله په دې باندې هم تعبیر کېږي دا دعا کول په خوب کې چې ته څه مشکلات دوی کوي، یو څه مشکلات دي چې هغه کې ته واقع، نو په دغه مشکلاتو په وجه باندې ته په خوب کې په ویښه کې هم دعا کوي او په خوب کې ګورې هم دعا کوي. یا مثلا په ویښه کې ته دعا نه کوي، مشکلاتو کې ګیرې، ته دنیایي منډې وهي خوا او خدای ته متوجه نه یې، د الله تعالی دا مشکل تا باندې راوستي، مریضي وي، خطر وي، دشمني وي، نو ته خوب کې وګورې چې ته دعا کوي، جومات کې ناست یا لمونځ نه پاس یا ځان سره یو چېرته څوک دعا کوي، تا باندې جذبه راځي دعا کوي، د دې تعبیر دا ده چې ته الله ته متوجه شه، دا مشکل دې حل کوي. دا الله تعالی لخوا تا ته یو راهنمایي وي، یو تنبیه وي چې ته ولې نورو خلکو ته منډې وهي، نو ته الله ته متوجه شه. کله کله الله تعالی یو مشکل په موږ راولي دې لپاره چې موږ هغه ته متوجه شو، زموږ عبادت کم شوي، زموږ اخلاص کم شوي، موږ کې غفلت راغلی وي، نو الله تعالی ځان ته متوجه کولو لپاره یو لږ مشکل سره موږ مخکې کوي، خپله په حقیقت کې موږ هغه مشکل مخ کوو. نو چې کله دعا دې په خوب کې ولیده او ته په یو مشکل کې وي، نو دې تعبیر دا ده چې دغه مشکل کې ډېر دنیاوي پیسه باندې تا منډې وهلې دي، یو څه کم که ده الله ته متوجه شه، د شپې جګ شه، سهار لمونځ نه مخکې، اذان نه مخکې، دا د الله تعالی لخوا بیا په بعضې بندګانو باندې یو خاص مهرباني چې هغه په دې طریقه باندې هغه متوجه کېږي. هغه حالات چې په هغه کې دعا کول په خوب کې ته دعا کوې نشي کولی، دا بیا ښه تعبیر نه لري. لکه خوب کې ته غواړې چې الله نه یو شی وغواړې، نوم یې په خوله دې نه راځي، یا هغه شی نشي غوښتی، یا ژبه دې بندېږي، او یا داسې حالات آرامي نه وي، داسې ځای نه وي، ته لاسونه نشي جګولی، یا مثلا ته چې غوښتی نشي، خبرو کې بندېږي، دا بیا ښه تعبیر نه لري. د دې تعبیر دا ده بیا چې ستا خوراک حرام ده، ستا دعا نه قبلیږي، یا تا ته توفیق نه درکول کېږي، ستا اعمال صحیح نه دي، نو په دې صورت کې بیا دا ښه تعبیر نه لري. چې کله ته په خوب کې دعا نشي کولی، وسه دې نه وي، الفاظ یې خوله کې دې نه راځي، لاس دې نشي پورته کولی، یا مثلا داسې ځایونو کې ته دعا کوې چې هغه ځای مناسب نه وي، بې ځایه ځای کې، مثلا تشناب کې خبرې کول نه ده پکار، ته هلته ځان ګورې، یا مثلا یو حرام کار کې واقع یو حرام کار کوي او هلته ته دعا کوې، د دې معنا دا ده چې ته خپل عهد و پیمان وفا نه کوې، ته خیانت کوې، ګناهونه ډېر کوې، غافل او الله تعالی ته بیخي متوجه نه یې، نو بیا دا ښه تعبیر نه لري. او یا مثلا ته یو حرام شی غواړې، د بل چا حق غواړې، یو شی غواړې چې هغه حرام ده، یو ګناه ده، ته هغه تمنا کوې چې دغه ما ته الله راکړي، نو دا هم ښه تعبیر نه لري. د دې معنا دا ده چې ته په ګناهونو کې اخته یې او تا کې غفلت ده او ته مغرور یې په الله باندې، نو په دې صورتونو کې هم بیا دعا په خوب کې ښه تعبیر نه لري. او په دې صورت کې هم دعا ښه تعبیر نه لري چې ته د غیر الله په نوم باندې دعا کوي، بل چا نه یو شی غواړي، د یو زیارت نه غواړي، یا د یو بل چا نه یو شی غواړي، هغه صورت کې هم بیا دا دعا کول ښه تعبیر نه لري. نو په هر صورت دعا په خوب کې دا ښه تعبیر لري. ښه تعبیر هغه وخت ده چې کله د الله تعالی د مغه مشکل مطابق یو نوم یې اخلي او دعا کوي. او بیا بل حالت یې هغه ډېر ښه حالت ده چې ته په خوب کې دعا کوي، یو څوک تا پسې امین وایي، یو کس درته وایي امین، یا دعا دې قبوله شه، دا ملایک وي، ځکه ملایک یې وایي
د دعاګانو د مسلمانانو کې امین وایي، لکه سورة فاتحه کې راځي الحمدلله رب العالمین په مونځونو کې چې ویل کېږي، نو څوک امام سره ودرېږي سهار او ماخوستن او ماښام په درې کې خو د جهري وایي امام، نو په دې کې چې هماغه اول نه ته یو امام سره ودرېږي د سورې فاتحې ته غوږ ونیسي او خلاص شي امام امین ووایي په زړه کې، او تم امین په زړه کې ووایي، نو دا دعا قبلېږي وایي. د ملایکې هم په دې وخت کې امین وایي. نو په خوب کې هم چې کله تا ولیده چې تا دعا وکړه او غږ وشو امین، یا غږ وشو چې دعا دې قبول شو یا قبلېږي یا الله دې دعا قبول کړه، نو دا ملایک وي، دا بیا ښه تعبیر لري. د دې معنا دا ده چې دا دعا ستا قبلېږي، مایوسه کېږه مه، وارخطا کېږه مه. نبي علیه السلام وایي ستاسو دعاګانې تر هغه وخته پورې قبلېږي تاسو وارخطا کېږئ نه، او تاسو نه وایئ دا خبره چې زما دعا نه قبلېږي، دا خبره هم وکړه بس نور دعا هم نه قبلېږي. د دعا مثال داسې ده لکه دا هات سپات څه ده، لکه موبایل کې چې دا انټرنټ ورکوي بل چاته او بل څوک یې وای فای چالانوي، نو داسې معنا دا ده چې هات پاس همیشه چالان ده، د الله تعالی لخوا همیشه سیګنل شته، هغه دعاګانې اوري. نو ته خپل وای فای چالان کړه، ته خپل وای فای دې چالان کړه چې هغه سره کنیکټ شي، هغه سره وصل شي. نو که ته چېرته وایې چې زما دعا نه قبلېږي یا دعا نه کوم یا قبول نه شو، په حقیقت کې تا خپل وای فای بند کړی دی، وای فای چې بند شي بیا نور دعا نه قبلېږي. نو د دې تعبیر دا ده نبي علیه السلام چې کله دا وایي چې تاسو که دعا کوئ دعا هم قبلېږي، تر هغه پورې ستاسو دا خبره ونه کوئ ستاسو دعا نه قبلېږي، قبول نه شو، په شک کې سئ. د دې معنا دا ده ستا خپل سیګنل ختم کړه، خپل وای فای دې ختم کړه، خپل بټري دې موبایل دې بند کړه، خپل سیګنل دې بند کړه، نو بالکل بیا هلته کار نه کېږي، بیا ستا رابطه نه کېږي. نو الله دې وکړي چې تاسو د دعا تعبیر په خوب کې دې باندې پوه شوي. او دلته یو خوب هم ده په همدې رابطه باندې، یو شخص وایي دعا کوم په خوب کې، یو کس وایي او یو شخص یې په چغو وایي چې دعاوې دې قبولې کړي الله. نو دا په خوب کې ته دعا کوي، یو بل کس هلته وي، یا ته ګورې یا ته نه ګورې، هغه ته غږ کوي چې الله تعالی د دې دعاګانې قبولې کړي، نو دا ډېر ښه خوب ده. معنا ده ستا دعا انشاءالله قبلېږي، او مایوسه کېږه مه، او خپل امید ساته الله ته، ستا مشکلات انشاءالله حل کېږي. الله تعالی موږ ټول مشکلات حل لري، والله تعالی اعلم. یو دوه خوبونه دي د مار په باره کې. په یو خوب کې یو کس لیکلی ده وایي شمشیر باندې مار مړ کومه، په بل خوب کې بیا په ټوپک باندې مار مړ کومه. یو ځای کې د یو خوب کې د کار په ځای کې، یو بل خوب کې د ځمکې په سر باندې باغ کې، وایي مور مې را سره یي. نو دا د مور دعا ده. په دې دویم خوب کې تا سره مور دې هم ده، نو دا د مور دعا ده. الله تعالی تا د مور دعا په سبب باندې خطراتو نه دې بچ کوي. نو دا ډېر ښه خوب ده، الله یې ښه کړي. د مور د مار تعبیر مړ کول په خوب کې د دې تعبیر ویډیو شته، چینل کې 2-3 ویډیوګانې دي چې دې باره کې ښه تفصیلي ویډیوګانې شته زما، هغه کې ما تفصیل ورکړی چې مار په خوب کې څه تعبیر لري، رنګونه یې او مړ کول یې. دا ډېر ښه خوب ده، خطراتو نه دې الله تعالی ساتي. او دا صلا دی او د شمشیر دا دواړه دعاګانو باندې قبلېږي. شمشیر مخکینی جنګونو کې استعمالېده، معنا د مور مخکینۍ دعاګانې دي، او ټوپک اوسنۍ معنا د مور اوسنۍ دعاګانې دي. نو کوشش وکړه چې دې نه وروسته هم د مور هغه رضایت وساتې، خیال یې وساتې، انشاءالله ستا په حصه کې د هغه دعاګانې قبلېږي، او تا د الله تعالی تا د خطراتو نه بچ کوي، والله تعالی اعلم. د دې ورور بل خوب هم ده، وایي درې واره واوره مې په خوب کې لیدلی ده. نو دا ښه خوب ده، ځکه دا اوس د واورې موسم ده او تا واوره ولیده چې واوره شوي ډېر شوي، نو دا ښه تعبیر لري. معنا داسې آینده فصل، آینده کال او آینده وخت دا به ښه تېرېږي انشاءالله، خوشحالي به درته راځي. یو څه وخت که څه مشکلات و، نو بیکاري و، نو انشاءالله دا مشکلات حل کېږي او ښه کارونه او ښه تغییر ستا په ژوند کې راځي، والله تعالی اعلم. وایي کوروالا مې خوب کې الوچې ګوري چې بې موسم ټیم وي او د ونې نشکهیي خوري، وایي ښه خوږې الوچې وي، او حامله هم ده، یعنې خټکي ماشوم هم لري. نو دا هم ښه خوب ده، ځکه چې د الوچې خو اکثر تروش وي او دی څه کتلی ده چې بې وخته الوچه یې خوړلی او هغه خوږه وي. نو معنا دا چې دا ماشوم هم کیدای شي بې وخته پیدا شي، خو ښه به وي، روغ به وي، صحت به یې ښه وي. که بې وخته پیدا کېږي نو صحت به یې ښه انشاءالله. که ډاکټرانو چې ویلي دي چې مشکل وي، چې خطر وي، نو هغه له خطر الله تعالی بچ کوي دا مشکل انشاءالله. که بې وخته پیدا هم شي نو صحت به یې ښه وي، والله تعالی اعلم.
بل خوب د مخامخ غاښونو څنګ ته درې وخت وختلو، یو خراب وی او خراب نه و، په هغه کې مې چې لاس ور هغه خطا شوی. نو د غاښونو په باره کې ویډیو شته، یوټیوب کې زما چینل کې ویډیو په دې باره کې دوه درې ویډیوګانې دي زما، غاښونه په خوځولو تعبیر، غاښونه غورځېدل په خوب کې، د دې تعبیر شته په یوټیوب کې، نو هلته هغه ویډیوګانې وګوره او ویې لټوه، نو هلته به دې تسلي وشي. او په خوځېدل د غاښ دا په خفګان باندې تعبیر کېږي، چې ستا خپلوانو کې دا مخکیني غاښونه خو ستا کورنۍ دي، دې خوا او دې خوا څنګ ته دا هم د کورنۍ په مشرانو باندې تعبیر کېږي. نو په دغوی خفګان په وجه باندې یو چا سره لانجه کول کورنیو سره، کورنۍ مشره کسانو سره، نو په دغو باندې تعبیر کېږي چې کېدای شي ته دا اشتباه وکړې او ستا د لږ اشتباه او لږ د بحث و جنجال یو کس سره یا دوه کسه سره دوه درې کسان نور هم خفه شي. نو کوشش وکړه چې په دې کې څوک درنه خفه نه شي. نو دا و د نن ورځې خوبونه. الله تعالی دې وکړي ستاسو خپل خوبونو تعبیر واورئ، مطمئن شئ، ماته اطمینان راکړئ، کمنټ کې ولیکئ ماته اطمینان راکړئ چې مطمئن شوم. کمنټ کې حتما ماته ولیکئ اطمینان راکړئ چې تا خوب خپل خوب واورېده، ته مطمئن شوې. هغه واتساپ کې ستاسو مسیج کوئ اتومات، چې په هغه کې دوه لینکونه راځي، یو د یوټیوب چینل بل د واتساپ چینل، هغه در سره فالو کړئ، سبسکرایب کړئ، ستاسو ته همیشه ویډیوګانې په وخت راځي، خبر د ستاسو د خوب تعبیر هم په وخت درځي، او ملګرو سره دا شریک کړئ. آینده ویډیو پورې تاسو ته الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.